آوار به د حق کله د کم لوري اوچتېږي زړګی غریب مې تل دی په دې غم کې کور و کر. دا د بینوش بابا اجبار او نورې خبرې به راسره چې کوم دی نو ډاکټر یاسین صاحب شریکي کړي. خواږ دی ډاکټر یاسین اقبال یوسف زی. تلانده د دې ټولنې صدر صاحب او قدرمنو درنو مېلمانو چې موږ واړو چې د مینوش بابا یو شعر به مو اورېدو چې خانانو خاینانو د خوارانو خونې لوټ کړې، خانانو خاینانو د خوارانو خونې لوټ کړې، دا نن چې تلانده کلی بېخانه غوندې کړ. دا یو ډېر مشهور شعر و د هغې. بیا به چې ما کتلو د ترجمو کې نو هغه دا و چې بیبیانې سترندویه د کم کام چې بې حیا شي، بیبیانې سترندویه د کم کام چې بې حیا شي، زیږونکه په حسین غوندې ځیګر پکې بیا نه وي. نو مینوش بابا چې دی د ټولو ملګرو ډېرې عالمانه خبرې وکړې او ما ته هم بله زده کړه وکړه. زه ساینس طالب علم یم، په ادب دومره پوهه نه لرم، خو هغه مینه مې ورسره شته. نو ما په ترجمو کې یو په نثر کې ترجمه کړې ده د قیوم خان یو کتاب و ګولډ اینډ ګنز آن پټان فرنټیر چې د زر او زور په نوم باندې ما پښتو کې ترجمه کړې ده. بیا د اجمل خټک بابا د غیرت چغه وه، نو هغه ترجمه ډاکټر شیرزمان تیزي صاحب کړې وه، خو زه ورسره ملګری وم او د هغې ایډیټینګ مې کړی و، خو هغه د نظم په نثر کې ترجمه شوې ده، انګریزي نظر کې. بیا د هغې نه پس ما چې هغه کتاب وکړو ته هغه خلکو ډېر خوښه و، اگر چې زه چې مطمئن نه وم دا ترجمې نه. نو ما د خوشحال بابا او د رحمان بابا، د غني خان، د حمزه بابا او د اجمل خټک صاحب منتخب نظمونه انګریزی ته په منظومه انګریزی کې ترجمه کړو او نن سبا دغه کتاب په امازون باندې اویلیبل دی. په امازون شته د 5 legends of Pashto poetry and the legend behind the call of honor. نو هغې کې ما ته پته ولګېده چې ترجمه صرف د ټکو ترجمه نه ده، دې سره یو ثقافت هم ترجمه کېږي. یوازې ټکي ترجمه کول چې دي دا ترجمه نه ده، دې سره یو ثقافت، مذهب. نو هغې کې ما لیکلي دي چې که څوک د غني خان، د خوشحال بابا، د رحمان بابا، حمزه بابا شاعري ګوري نو هغې به ورسره لازمي د مولانا روم، د سعدي، د حافظ شیرازي او د ګویټې، د شیکسپیر او د بر صغیر چې کوم شعرا او علما دي، د دې علاقې چې کوم مذهبونه دي دا ټول به زده کوي. نو د هغې نه پس به هغه د ترجمې څه لږ ډېر حق ادا کړي. ترجمه آسان شی نه دی. او علامه اقبال چې دی یو پکې انټرسټینګ خبره درته کوم چې مینوش بابا دی وایي چې په 1903 کې پیدا شوی و، خو هغه میرج لاو میرج کړی و، د مینې واده یې کړی و چې هغه زمانه کې پښتنو کې دا عجیبه غوندې خبره به وه. خو د هغه واده چې و نو هغه د 400 د رزړو نه و او زه هغه چم ته تللی یم. د هغې بیبي چې د کم چم وه هغه خلکو ډېر په مینه او محبت هغه پېژانده و. بله د علامه اقبال خبره چې دا نو ډاکټر اسرار احمد صاحب وایي چې په بر صغیر کې په فارسي چا څه کول، نو اقبال چې شاعري کوله نو په اردو کې به یې کړې وه او دا زموږ دپاره پوره وه. موږ ورپسې یو خوب وتاړو
د پاکستان د جوړولو خو هغه وایي چې زه کله تاجکستان او ازبکستان او دغه وسطي ایشیا وطنونو ته لاړم نو وی هغه ته علامه اقبال نه وی هغه ته مولوي اقبال لاهوري وی مولوي اقبال لاهوري او د ډاکټر اسرار وایي چې د ایران انقلاب د شهنشاهیت نه مذهبیت ته راتلل او د وسطي ایشیا ازادي چې ده وی دا د اقبال برکت دی او اقبال په ابتدا کې یو شرابي یو بدنام انسان و د چا خوښ نه و خو چې دی د جرمني نه واپس راغی نو ده دغه چغه شروع کړه نو په دې کې دوه خبرې دي یوه خبره ده چې ډاکټر اسرار دا خبره کوي چې اقبال ته یو ډېر مشهور شاعر و وی هغه ورته وایي چې دا فلسفه تا د کوم ځای نه اخیستې ده وی هغه وایي چې ته سبا راشه نو زه به یې درله درکړم نو هغه وایي چې د اقبال به ما ته په خپل لاس څه ولیکي نو ما سره به یو قیمتي سرمایه راشي د اقبال د لاس لیکل وی وایي چې زه لاړم وی هغه راته وایي چې دا قرآن شریف راواله د قرآن شریف مې راواغستو وی هغې کې راته یو آیات ووایي دا په یوټیوب باندې ډاکټر اسرار لیکچرو کې شته په اقبال باندې د هغه ډېرې تفصیلي لیکچرې دي وی هغه راته ووایي چې زما ټوله فلسفه دلته نه ده او یو سوشلیسټ میډیکل ډاکټر راته په انګلینډ کې وي په اقبال باندې موږ یو پروګرام کوو هغه ما ته وی که هغه زمانه کې زه او ته هم راغلي وې جرمني ته او انګلستان ته نو موږ به لکه د اقبال لیوني شوي وو چې پیرنګي د دغه زمانې د جهان خدای یې ځان ګاڼه باچا خان بابا په خپل ژوند او جدوجهد کې لیکي چې یو پیرنګي کمشنر زما پلار له راغی 400 ته وی چې واپس ته نو باچا خان ورته وی چې تیاره ده زه تا سره کسان لیدم چې څوک درته څه ونه وایي وی هغه ورته وی چې زما دا پی کیپ زما په سر ښکاري یو لاټین والا ما سره ولیږه چې زما دا پی کیپ ورته ښکاري نو په بر صغیر کې څوک دا جرأت نشي کولی چې زما طرف ته وګوري او علامه اقبال چې انګلینډ ته او جرمني ته لړو هلته انګریزانو لیدو چې د پول د لاندې ناستو شرابي وو هغه خیر غوښتو نو هغه باندې قیامت راغی چې دا ما سره څه کېږي او دا دلته څه کېږي نو اقبال اشفاق احمد لیکي چې اقبال یو نو دا دوه یو اقبال د ورځې اقبال چې هغه د منطق او د فلسفې اقبال او یو اقبال د شپې اقبال چې هغه د انسپایریشن او د الهام اقبال نو د اقبال شاعري چې دا نو دا عامه شاعري نه ده هغه شاعر مشرق وو او ویبا او دا زموږ لپاره ډېر د لوی فخر خبره ده چې په دې ټوله پښتونخوا کې نه چې په برصغیر کې مونږ وګورو او بین الاقوام کې مونږ وګورو نو مینوش بابا په وګو خلکو کې چې هغې پښتنو ته اقبال ښکاره کړو د اقبال ترجمې یې وکړې اکثر ماشومان طالب علمانو دپاره دا وایم دی دا دغه کوي چې اقبال د رحمان بابا نه نقل کړی دی اقبال د خوشحال بابا نه نقل کړی دی او داسې د یو بل نقلونه یادې د اقبال د رحمان بابا د خوشحال بابا د حمزه بابا او د غني خان د شعرونو او د تخیل منبع چې وه نو دا قرآن دا مولانا روم دا سعدي او دا شیرازي دې ټولو د دې نه زده کړه کړې ده واحد اجمل خټک دی چې هغه د دې کوڅې غریب راغستی دی او هغه یې مترنم کړی دی اجمل خټک د قرآن څخه هم نه ده اغوستي اجمل خټک د رومي او د شیرازي څخه هم نه ده اغوستي هغه د غریب مظلوم انسانیت خبره کړې ده هغه برملا ویلي چې زما په زړه کې قرآن دی زما په سر کې مارکسیزم دی او زما په وینه کې خوشحال دی زما وینه کې پښتو ده هغه په شا باندې دغه نو خود علامه اقبال وړوکی سړی نه شاعر مشرق و په کار دی چې موږ یې قدر وکړو
رحمان بابا په دنیا په سطح باندې ډاکټر شیرزمان کیزی صاحب راته وی چې د روس په موسیقۍ کې مونږ دا شاعران ټرای کول چې په کوم د روس موسیقي برابرېږي وی واحد رحمان بابا و چې هغه برابر شو او زما یو کتاب کې نورالامین یوسفزي لیکلي و غالبا چې وی رحمان بابا وی چې الهي د خپل حبیب د برکته دا ساده انشاء رنگین رحمان کې وی رحمان بابا خدای پاک د سوال وکړو او یو خدای پاک وموي چې دا غریب په بل څه نه غواړي صرف خپل شاعري رنگینه غواړي او هغه زما د صفت وی هغه دعا یې قبول کړه نو وی د رحمان بابا د پای شاعر نشته پښتو کې خوشحال خان بابا چې دی مونږ د مغرب نه د یو ځای نه د بل ځای نه د جمهوریت فلسفې زده کوو مونږ وایو جمهوریت پلاني دغه کوو انساني حقونه پلاني را مخکې کړو خوشحال بابا 300 کاله مخکې وایي چې معاملې د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شسل تر زرو This is the philosophy of democracy. نو د غنی خان فلسفو باندې ارته خبرې نه کوم ما په ریسنټلی یو کتاب لیکلی دی د خوشحال بابا تفصیل ته درته نه ځم خو یوه خبره درته کوم چې تاسو یو پیرنګي ته یو روسي ته یو عربي ته غنی خان رحمان بابا خوشحال بابا اجمل بابا او امزا بابا وښیئ او بیا ورته خپل حال وښیئ نو وبخاندي در پورې چې دا تاسو لا څنګه قوم یې بني اسرائیلو د موسی علیه السلام نه والې تر عیسی علیه السلام پورې 1400 کاله کې دا دوه رسولان او د دې منځ کې مسلسل نبیان راغلي دي دا دوه رسولان د کتابونو خاوندانو او په دې منځ کې یو ورځ داسې نه ده راغلی چې دا قوم بې نبي او بیا مرتد شو نو که زه دغه مماثلت په پښتنو باندې والم چې د امیر کروړ نه راوالې د خوشحال بابا نه د کامګار خان خټک دي نه د اکبر زمینداوري نه راوالې تر نننۍ ورځې پورې پښتون ته د تبلیغ دپاره د فلسفې دپاره د پوهې دپاره د ازادۍ دپاره د خپلې ګټې دپاره څومره ادبیان لوی لوی شاعران راغلي دي او د پښتون قوم دا حل دی د دې مطلب دا دی چې موږ ډېر تھرډ کلاس شو موږ ته هېڅ زده کړه نه ده کړې نو خدای او رسول ته وګورئ دا کتابونه وګورئ دا پوهه زده کړئ او دا معاشره مترقي کړئ که زمونږ غوندې شاعران زمونږ غوندې ادیبان زمونږ غوندې صحافیان په نورو قومونو کې راغلي وي نو زما په خیال هغه د یونانیانو نه مخکې وو نو کوشش وکړئ ډاکټر شیرزمان کیزي صاحب ته مې ورځ وی مې تا 40 کتاب ولیکل تا ته د هغې څه اثر ښکاري په دې معاشره باندې هغه ورته وی دلته کتاب څوک ګوري چې کتاب څوک ګوري نه نو موږ یې په یو بل ملګرو له لیکو نو کوشش وکړئ د خپل ماشومان د خپلو مشرانو نه خبر کړئ ډېرې لوی لوی خزانې دي په پښتون قوم کې د رحمان بابا یو شعر درته وایم دا په دې چې خودبیني ورسره نشته ځان یې هېر کړی دی دا په دې چې خودبیني ورسره نشته د جهان تماشه ځکه دولې مکه دې سترګو ته دا جهان ځکه ښکاري چې دې ځان نه ویني نو تاسو هم که ځان پرېښودو او قوم لامکار وکړو نو زما په خیال دا قوم د هېڅ چا نه کم نه دی زه د چا نه سوا کوم نه خو د چا نه کم نه دی او دا خپل بچي به هم ښاد شي دا وطن به هم آباد شي اجمل بابا په دې شعر درنه اجازت غواړم چې تور سمندر نه دی ورته زړګوټي د سپۍ په شانتي سپین پکار دي تو ورته زړګوټي د سپۍ په شانتي سپین پکار دي تور سمندر نه دی روښانه دردانه د دنیا دا دنیا ډېره ښکلې ده خو که مونږ کې لږ غونتې عقل راغی د ټولو مېلمنو د مشرانو
بیکچه ممنون او مشکور یم خدای مباد او خوشحاله ساته او تلانده د دې ټولنې ته په دې لوی پروګرام مبارکي ورکوم چې مینوش بابا یې دومره زمانه پس یاد کو او د مینوش بابا یو شعر دی چې هغه ونویلی شي په دې پروګرام کې نو دا پروګرام به پې نیمګړی وی خون د میو چې نسکور شي خون د میو چې نسکور شي او اخري ساس کې ته توی شي خون خی او میم د میو چې نسکور شي او اخري ساس کې ته توی شي موخ شي او د مدهوشه چې هوش لاړ شي دغه نوم مې د جانان دی